نور د جهان وګوره قانون د ځان وګوره راست قرآن وګوره نور د جهان وګوره قانون د ځان. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. دوام ورته شفا کڅوک پرنګ مبتلا. سورة بقرة او دنیویم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله رب العزت پتیرو درسونو کی دا خبره ارشاد و فرمایله چې بنی اسرائیلو یو داسې سودا وکړله چې هغه سودا د دوی لپاره په دنیا او آخرت کې تاوانی ده. هغه سودا دا و چې دوی خپل ځانونه د کفر په مقابل کې خرڅ کړله، ځانونه یې د کفر په مقابل کې قربان کړل. وجه صرف دا و چې په دوی کې دننه حسد و، بغض و عناد و. زموږ مفسرین علیهم الرحمه فرمایي وای کله چې په انسان کې حسد و کینه راسي نو انسان په خپل ځان کې چې څه صفات لري د یو زمانې د تیرېدلو وروسته د هغو ښو صفاتو څخه بې برخې پاتې سي. او دا داسې یو واضح حقیقت دی زما ورونو، که چیرې د بني اسرائیلو دغه عادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې هم رالی او یا په ځینو انسانانو کې یقیني پیدا سو لکه څنګه چې پیدا سوی دی، انسان به د خپلو ښو صفاتو څخه بالآخره بې برخې پاتې شي. حسد یا کینه د انسان د نیکو اعمال لپاره داسې یو وبا او ناسور دی، داسې یو پټه مریضي ده لکه د انسان په بدن کې چې پټه شکره پیدا سي، د انسان رګ رګ ته تاوان دی. یا داسې جړی پیدا سي چې جړ جړی وي وروسته په تور باندې اوړي، د انسان غوښې هډ او هر شي ته تاوان پیښوي. نو کله چې د انسان په وجود کې کینه او بغض رالی، د انسان اعمال ورسوځي، د انسان نیک اعمال ختموي. لکه څنګه چې اور پر اوسپنه باندې غالب کیږي، اوسپنه ویلې کوي، زنګ ځینې لرې کوي. همداسې چې کله د انسان په وجود کې غضب، قهر، کینه، بغض دا شان پیدا سوله، د انسان نیک اعمال ورسوځي، ور ختموي، ویلې کوي. بالآخره انسان چې یو څه نیک اعمال د ځان سره درلودل، دغه یو بدی بلا یا بد ناسور په وجه باندې انسان تش لاس کښیني او افسوس و ارمانونه کوي. نو مفسرین فرمایي چې بني اسرائیل هغه کسان و چې فقط د سرکشي پر بنیاد باندې، د کینې او د بغض پر بنیاد باندې. په بني اسرائیلو کې بیا یهود هغه انسانان و چې صرف او صرف یوازنی وجه او لامل دا و پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړي، هغه دا چې په دوی کې کینه او بغض و. نور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوی چې نورې دشمنی کولې، د هغو ټولو دشمنۍ سره سره د دشمنیو د علتو څخه یو علت بغض او کینه وه. نو دعا به زما ورونو دا کوو چې زموږ او ستاسو د زړونو څخه کینه او بغض ووځي. که چیرې ووتی نو زموږ په دوکانو کې بیا زموږ سره دا تشویش نه پیدا کیږي چې ولې نو پلانکي دوکان ته ګراک ودرېدی، ما ته ولې نه درېږي. زموږ په بزنس او تجارت کې بیا دا مشکل مشته نه پیښیږي، پلانکي نن د تجرۍ حساب وکړي، 1,00,000 افغانۍ ګټلې دي، ما نه ولې 10,000 افغانۍ وګټلې. د دغسې غلطو تشویشو او وسوسو څخه رب العالمین موږ ته نجات راکوي. که چیرې یقیني زموږ د زړونو څخه کینه او بغض ووتی، بیا نو په کور کې د خپلو ورونو سره، د خپلو خویندو سره، د خپلو بچانو سره په داسې یو ورین تندي باندې ګزاره کوو چې حقونه یې هم ورکړه کوو، د دوی د حقو خیال موږ ساتو، دوی به زموږ د حقو خیال ساتي. بیا به نو د مور او پلار ترمنځ یا د کورنیو د اقرباو ترمنځ انسانان چاکونه نه پیدا کوي، دوه ورونه به نه سره جلا کوي، د پلار او د زوی تر مابین، د زوی او د مور تر مابین، د لور او د پلار مور تر مابین بیا غلط راپورونه او غلطې دسیسې نه جوړوي. که چیرې یقیني زموږ د زړونو څخه الله رب العزت
قرآن په ذریعه باندې چې دا یو سبب دی، یو باعث دی قرآن زموږ د زړونو څخه د کینه او بغض ووتی، نو الله رب العزت په زموږ په دې دنیا کې ټول ژوند او زندگی را سمه کړي. الله دې وباسي. خدا کله زما ورونو یو ابتدایي خبره کوم په درس کې تقریبا خبرې دي چې تیرې سوي دي. دا کله زموږ د زړونو څخه الله رب العزت کینه او بغض باسي، هغه وخت چې زموږ تعلق 100% د قرآن سره پیدا سي. کم از کم په 24 ساعته کې خو زموږ 1 ساعت د قرآن سره داسې تعلق وي چې په زور زیر پیش او یا په نورو څه باندې ځان پوه کړو. دغسې تعلق زموږ د قرآن سره پیدا سي. زموږ په کتابونو کې یو کتاب دی د رد المحتار په نامه، زموږ د حنفي مذهب معتمد او مشهوره کتاب دی. داسې یو کتاب دی چې 3 کتابه په دې کې رانغښتي دي، یو د تنویر الابصار په نامه، بل د در مختار په نامه، بل د رد المحتار په نامه. 3 سره علماء کرام دا د یو کتاب مصنفین دي او 3 سره حنفي مذهب دي، تمرتاشي، حسکفي او علامه ابن عابدین رحمهم الله تعالی. دا 3 سره علماء کرام دي. دا کتاب په اولنۍ خبرې کې یا په بل عبارت په مقدمه کې د یو عالم په وینا باندې دا خبره تاسو واورئ. هلته د یو عالم تذکره او یاد راځي د فتح الموصل په نامه باندې رحمه الله تعالی. هغه دا سوال کوي که انسان خوراک ونه کی، چشاک ونه کی، آیا دا انسان مړ کیږي که یا؟ تاسو ګرده دا جواب راکولی سئ چې و دا انسان مړ کیږي. خوراک و چشاک پر بند که تر یو زمانې پورې به دی د خپل احتساب و د خپل خورد و نوش بند کی و به یې زغمي، هېڅ خوراک و چشاک به ونه کي، ژوندی به پاتې سي، خو بالاخر دی مړ کیږي. نو همداسې دغه عالم فرمایي رحمه الله تعالی، وایي که چیرې د انسان د زړه څخه د علم و د حکمت د پوهې او دانش خبرې بندې سي، تر 3 ورځو پورې دغه د انسان زړه مړ کیږي. اوس نو د انسان د زړه څخه چې تر 3 ورځو پورې د علم او د حکمت، د دانش او د پوهې، د بصیرت او د فکر خبرې بندې کې، تر 3 ورځو پورې دته دې څه ورنه کړله چې علم د ده لپاره د زړه لپاره خوراک و او حکمت یا پوهه د زړه لپاره چشاک و، دا دواړه دې پر زړه باندې بند کړله. بالاخره انسان به وجود د انسان لري او انساني شکل به لري، مګر زړه به داسې یو مړ وي په هغې کې به د ښو ارادو خیال او فکر لا نه وي. تر 3 ورځو زمارونو که انسان خپل زړه ته علم او حکمت و پوهه ورنه کړي، په داسې مجالسو، په داسې محافلو، په داسې مجلسو کې نه کښېني چې هلته د انسان په زړه کې ترقي راځي، د دغه انسان زړه بالاخره مړ کیږي. اوس دغه احساس کم وخت چاته پیدا کیږي؟ زموږ علماء کرام فرمایي د کومو انسانانو زړونه چې مړه سوي دي، هغو بیا د حلال و د حرامو تمیز نه دی کړی، هغو بیا د بد او ښه تمیز نه دی کړی. حق او باطل پر دوی باندې یو دي، ښه او بد دوی ته فرق نه کوي. هر څه چې وکړل، هر څه چې وویل، هر چیرې چې کښېنستی، هر څه چې در خولې راووتله، دی په دې باندې باک نه کوي. ولې د ده په زړه کې مرګ چې څنګه د زړه سره مناسب دی، هغسې موت او مرګ ورته راسي. خو د کومو انسانانو چې زړونه ژوندي دي، د امام غزالی رحمه الله تعالی په قول چې کم انسانان په زړه کې ژوند لري، هغوی ته د ښه او د بدې خبرې یو ادنا او ډیر کم امتیاز هم کېدلی سي. نو الله رب العزت دې موږ ته زما ورونو دا توفیق راکړي چې د ورځې کم از کم د خپل زړه ژوندی وساتو. کم از کم 3 ورځې خو بیخي ډېرې دي، په ورځ کې دومره کتغ او دومره خوراک او چشاک په زړه باندې وکړو چې زړه راته ووایي چې زما د عمر حق و بس. لکه څنګه چې وجود سهار غرمه ماښام راته وایي چې اوبه مې بسته، چای مې بسته، ډوډۍ مې بسته، ضرورت دی فلان، د وجود سره سم موږ د خپل نسته خوراک او د چشاک شان ورسره کوو. همداسې پر موږ دا لازمي خبره ده چې خپل زړه ته د حکمت او د علم خبرې ورسره کوو. متاسفانه په افسوس باندې دا خبره همیشه موږ کړې ده، اوس هم کوو چې انسانان د خپل زړه د حیات او د ژوند څخه دغسې بې احساسه پاته سوي دي چې هیڅ شعور نه لري، فکر نه کوي چې زما زړه خو پر ما باندې حق لري که نه لري. او زړه هغه ټوټه ده په بدن کې، که چیرې اصلاح رالل د بدن ټوله اعضا به اصلاح وي. که چیرې په زړه کې فساد رالی، خرابي رالل، ورانی رالل، دربدري رالل او نجاست په زړه کې رالی، زړه صحیح تربیه نه اخیستله، د ټوله جسد او بدن اعضا به بالکل بې تربیې سي، فساد به پکښې راسي. بیا د انسان د اندامو څخه بل انسان مسلمان د خیر توقع نسی کولای. د انسان د مسلمان د ژبې څخه بل مسلمان بیا د ښې خبرې د اورېدلو او د کولو توقع نسی کولای. وجه به دا وي او وجه دا هم ده د فتح الموصلي رحمه الله تعالی په حواله باندې چې ده خو خپل زړه ته علم و حکمت نه دی ورکړی، په زړه یې هغه خوراک چې د زړه حق و
هغه نه دی کړی. په زړه یې هغه څښاک چې د زړه سره مناسب څښاک و هغه نه دی په کړی. زړه یې مړ سو، د ژوند باوجوده مړ دی. کم ژوندی شی چې د ژوند باوجود مړ وي هغه د هغو انسانانو زماورونه زړونه دي چې د نیکې خبرې خیال او سوچ له دوی په زړه کې راځي نه. نو داسې زړو څخه به پناه غواړو او دغسې زړونه چې مړه وي چیرې ژوندي کېږي او یا دغسې ژوندي زړونه خپل ژوند باندې بقا چیرې ترلاسه کولی سي. دغه د قرآن کریم مجلسونه دي او ستاسو دغه دیني مراکز دي. یوازې تاسو د خپلو مراکزو سره د قرآن د ترجمې په خاطر تعلق مه ساتئ. وخت مو پیدا کړئ، بیل قرآن ترجمې هم د مرکزو ته ځئ. کښېنئ، ناسته ولاړه په هفته و ورځ کې یو څه وخت ورکئ. هیڅ کار مو نه، فقط دلته که هغه عالم و هغه یو څوک ستاسو سره هیڅ روغبړ هم ونه کړي، دا خپل مرکزونه وبل یو ګړی کښېنئ، ورسې هلته کښېنئ تر څو د زړه خوراک او چښاک تاسو په زړه باندې وکړئ. نو بني اسرائیل دغسې کسان وه چې خپل زړه ته هغه اصلي خوراک و چښاک نه ورکوئ. بغض و کینه پکښې زیاته سپله. الله رب العزت دوی هم په داسې ذلت باندې خوار او ذلیل کړله چې د قیامت ورځې پورې الله رب العزت محمدي امت ته دا درس ورکوي چې تاسو کینه او بغض مه کوئ، تاسو په زړو باندې خوراک او چښاک کوئ، د علم او حکمت خبرې زړونو ته شوه کوئ. داسې خبرې مه کوئ لکه بني اسرائیلو ده چې موسی علیه السلام ته وویله چې و ستا خبرې مو واورېدلې مګر عمل نسو په کولی، ستا په دې سرخلاص. دغسې یو مزاج جوړ کړئ لکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحابو او د ملګرو چې کله به د نبی او پیغمبر خبره په مجلس کې واورېدله نو سمعنا و اطعنا، چې نبی ستا خبره موږ واورېدله او فرمانبردارۍ ته عملي کولو ته موږ چمتو او اماده یو. د قرآن په ننني درس کې چې موږ یې نن ترجمه کوو یو لوی عبرت او درس دا پروت دی چې موږ کې دغه یو استعداد رب العالمین ژوندی کړي لکه د صحابه کرامو. د نبی خبره مو واورېدله، صحابه کرامو چې به کله واورېدله بس دا به ورته ویله او وا مو هم رېدله، عمل هم باندې کوو. اوس زموږ د خلکو څخه دغه توقع ده، د ځان څخه مو هم دغه ټینګ امید دی او عزم دی چې د خپلو علماو اکابرو اسلافو جمهور مفسرینو محدثینو او حقانی اولیاو خبره واورو او دا ورته وایي چې وا مو رېدله موږ دا خبره منو. که دغه جذبه، دغه استعداد، دغه پټ فکر او احساس په موږ کې بیرته راژوندی سو نو ان شاء الله تعالی دا زموږ د قوم او زموږ د ټولنې دا اوس چې پر بله خوا روانه ده دا روح به الله رب العزت بدل کړي. په دغه تمه او امید شپې او ورځې په دې خدمتو کې موږ او تاسو سبا کوو چې ګوندې اوس هغه شپه یا ورځ راورسیږي، اوس هغه سهار یا ماپښین یا ماښام راورسیږي چې زموږ د ټولنې ځوانه طبقه و دې ته اماده سوله چې نور نو دغه دین زموږ دین دی، حقیقي دین دی، دا قرآن حقانی قرآن و کتاب و کلام دی، د نبی ارشادات دا حقانی دی، د حقیقت و د حق والی څخه ډک دی، د باطل څخه ډېر لرې دی. پر دې باندې موږ خپل ځانونه، خپل مال، خپل عزت، خپل هر څه قربانوو. دا زموږ د ژوند اصلي سرمایه ده، دا زموږ د ژوند اصلي هدف و مقصد دی. د انسانانو روح چې وګورئ هغه خوا ته روان دی چې هلته مجلسو کې انسان کښیني، تاسو باور وکړئ بې قسمه یې ومنئ چې تر څو ساعتو پورې د انسان زړه نور وخپل هغه اسلامي خدمت ته نه ورځي. دا څنګه مجلس و، څومره تاثیر یې درلودی، ځکه چې هر مجلس لره تاثیر سته. تاسو د دې مجلس څخه کله ولاړېږئ د ولاړېدلو سره سم یو رقم تاثیر اخی، زه په دې باندې پوهېږم، دا ښه معلومه ده ماته. مګر کله چې تاسو د باندې د ماحول څخه تاثیر واخیستئ هلته شیطان هم څه حرکت کوي، د دغه تاثیر باندې هغه تاثیر بیا غالب شي. نو د دې لپاره چې زموږ د قرآني تأثراتو یا د قرآني تاثیر څخه یو حصه لا اغیزمنه نسی نو سهار او ماښام باید موږ د قرآن په درسو او محافلو کې کښینو. چیرې چې موږ ته موقع پیدا سول، د چا په ژبه پیدا سول، افراد هم وپېژنئ، موقع هم وپېژنئ او ځای هم وپېژنئ، پر چا باندې ترجمه وکم، څه باید واورم، څنګه خبره باید ماته وسی. د قرآن د ترجمې څخه په انسانانو کې باید تشویش پیدا نسی، د حدیثو د حلقې څخه په مسلمانانو کې باید د وسوسه او تشویش پیدا نسی. پر قرآن چې مسلمانان راټول دي، پر حدیثو پر مذهب چې راټول دي، دغه مقصد لپاره چې اتفاق دی، اتحاد دی. زه هم په دې درس کې رالویږم، زما استادان هم رالویان سوي دي، زما نوی قشر او نوی نسل او کشنیان راروان نسل به هم په دغه اتفاق او اتحاد کې رالویان کیږي. دغه مقصد لپاره، دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره موږ به د خپل ژوند څخه امید کاږو، امید به نه کوو. موږ به خپلې ځوانۍ، زه د ملګرو ته دا خبره کله کله کوم، وایي دا نو ولې داسې، دا نو ولې داسې. موږ خپلې ځوانۍ، خپل مالونه، خپل هر رقم استعداد داسې په خاورې کې خاورې کوو
لکه د بام څخه چې یو شی راشوکې او ریچا سي ذرې سي په خاورو کې انسان ذرات ټولولی نسي موږ به خپل هر څه داسې په خاورو کې خاورې کوو داسې به قرباني ورکوو نو به د دغو قربانۍ په نتیجه کې الله رب العزت زما او ستا زامنو لمسیانو کړوسیانو ته داسې یو فضا او ماحول جوړ کړي لکه د دارالعلوم دیوبند د علمای کرامو په قربانۍ چې د دوی و نسلو او لمسیانو کړوسیانو ته یو فضا او ماحول الله رب العزت جوړ کړي مولانا اشرف علي تنوي صاحب په کلونو باندې خواري وکړل مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب مفتی محمود حسن صاحب امداد الله مهاجر مکی صاحب مولانا یعقوب نانوتوی صاحب قاسم نانوتوی صاحب شاه ولی الله صاحب شاه اسحاق صاحب شاه عبدالعزیز صاحب دا هغه انسانان و حسین احمد مدنی صاحب انور شاه کشمیری صاحب دا هغه انسانان و چې په کلونو یې خواري وکړله اوس د دوی نوي نسل ته چې د دوی زامن دي د دوی لمسیان دي الله رب العزت ماحول ورته جوړ کړي د دغه دارالعلوم دیوبند د مدرسې په برکت باندې د دارالعلوم دیوبند د مدرسې د خدماتو په برکت باندې الله رب العزت نن په هندوستان کې 15 لکه یا تر 15 لکه زیات مدارس فعال کړي معمولی خبره نه ده په دې کې 90,000 مدارس هغه مدرسې دي چې هلته دوره حدیث کیږي شاګردان فارغ کیږي موږ به دغه کوششونه زما ورونو جاري ساتو تاسو عوام او موږ په خپل جامه کې په خپل فن کې مسلسل دوامداره او نستړی کېدونکې مبارزه به کوو نو به زما او ستا لمسیانو او زامنو ته یو څه پاته وي بیا به انشاءالله تعالی زما خبره تاسو واورئ انشاءالله د الله څخه امید دی چې زموږ او ستاسو به افغانستان کې دغه کندهار یو علمي ځانګو وي الله دې جوړه کړي یو علمي ماحول او فضا به دلته جوړوي که د دغو عوامو خلکو دغسې همکاري وي دغسې دردونه وه دغسې د زړه خوږ د دوی سره ورسره و لکه اوس چې دی اوس چې موږ وینو مدارس و مساجد و طلبا و علما و د اسلام هر شعبه په دوی آباده ده که داسې مسلسل دی د خپل کوشش او محنت و خدمت جاری تر څو کالو وساتي موږ به انشاءالله په اخر وخت کې الله دې ژوند راکړي بیا په خپلو سترګو ووینو چې دا یقیني ده دغو انسانانو خدمت د اخلاص څخه ډک و د رب العالمین لپاره و خو دا شی څه حوصله غواړي کله کله مایوسي سره انسان مخامخ سي مایوسي کول په کار نه دي همیشه د حوصلې څخه کار اخلي همیشه د حوصلې څخه کار اخلي نن چې هندوستان کې 15 لکه 2200 مدارس فعال دي دا د هغو دیوبندي علما کرامو برکت وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث اسیا ته د عربي نړۍ څخه راوړل او قرآن یې د عربي نړۍ څخه اسیا ته راوړي ایران پاکستان افغانستان هندوستان بنگلادیش داسې څو ملکونه دا د هغو علما کرامو د خدمتو برکت وو چې د عربي نړۍ څخه یې فقه راوړله و اسیا ته دا څو ملکو ته چې د دې سر فهرست یا هغه د ټولو علما کرامو سر او سرتاج مولانا شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله تعالی دی هغه دا کارونه وکړه خدمتونه یې وکړل نو زموږ او ستاسو د ټولو انسانانو د هر عمل ثواب د هغه په عملنامه کې جمع کیږي روح ته ثوابونه رسیږي د دې ټولو انسانانو ثوابونه د اعمالو بیا زموږ نور علما کرامو ته او داسې تابعینو تبع تابعینو او صحابه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي موږ خو مبارک دین لرو پر دغه اساس مې دا خبره اوږده کړله چې زموږ ضرورت دی د دې چې باید په زړه کې سره واخلو دا مړ زړه په کار نه دی دا خو کفار هم دا زړونه لري ولې الله رب العزت ته مقبول نه دي خو نور انسانان مشرکین هم لري بت پرستان هم لري د ستورو عبادت کې هم د زړونه لري او هغه انسانان چې د کپیټالیزم یا د سوشلیزم یا د کمونیزم طرفداران دي هغه کسان هم د زړونه لري ولی الله رب العزت د دوی پر زړه باندې فیصله نه کوي د دوی د زړه پر ارادو ولی الله رب العزت فیصله نه کوي فیصله چې الله رب العزت وکړل پر هغه حقانی زړه او قلوب باندې وکړله چې نن د هغوی د خدمتو په برکت باندې موږ تاسو په اسلامي ټولنه کې الله پیدا کړلو په اسلامي معاشره او په اسلامي ماحول کې الله پیدا کړلو او الله رب العزت احسانات را سره وکړله عادتونه به استکوو خصوصا د بني اسرائیل د غلط عادتونه نه دي چې زموږ په ټولنه کې په ډیرو انسانانو کې سته بني اسرائیل خو نه دي دا انسانان عادتونه د هغوی دي دغه عادتونه استکول پکار دي اصلا د پنسل پر خط باندې چې ښه زورور پنسل پاک تیر کې بالکل نشان لانه معلومیږي دغسې به زموږ زړونو ته ریګمال ورکوو زړونه به د زنګ څخه پاکوو زموږ د زړونو ریګمال هغه قرآن کریم دی زموږ د زړونو زنګ چې لرې کوي هغه دغه مبارک مجلسونه دي هغه دغه مبارک مراکز دي هغه زموږ مقدسات دي چې مساجد دي مدارس دي هلته زموږ د زړونو څخه هغه د کلونو د میاشتو زنګ لرې کیږي او الله رب العزت بیا د بدو خبرو پر ځای زموږ په زړه کې نیکې خبرې اچوي د دغه مقصد د ترلاسه کولو لپاره
په زرهاو په لکهاو علما کرام په شهادت ورسېدله، بې عزته سوله، سپین ږیري سوله او په دربرۍ کې ژوند تېر کوي، ګوله یې تر خولې نه ده رسولې، ټوله وخت یې په ناجوړۍ کې تېر کوي، د دغه مقصد ترلاسه کولو لپاره چې الله رب العزت زموږ د زړه څخه هغه د ګناه زنګ لرې کړي، د کم زنګ په خاطر چې زموږ زړه نیکه خبره نشي قبلولی، زموږ په زړه کې نیکه اراده نشي راتللی، نو الله ته به خواست کوو خو دا خبره که مړو هم تاسو راباندې شاهدان، ضروري نه ده چې خامخا به تاسو ته یو څوک تشویق درکوي، مزاج داسې جوړ کړي لکه د نورې دنیا د مسلمانانو، که څوک ورته ووایي که نه ووایي په دې کې هغه اسلامي ولوله، اسلامي جذبه پرته ده. د انسان په خبرو که تاسو په جذبه کې راځئ، بل ګړی بیا هغه جذبه سړه ده، دا نه ده جذبه. جذبه د چا د خبرو که وسي که نه وسي، په مسلمان کې هغه اسلامي جذبه، دیني و ایمانی غیرت باید ژوندی وي. دغسې یو غیرت، دغسې یو جذبه، دغسې یو احساس په مسلمانانو کې ژوندی کېدل پکار دي، لکه څنګه چې وخت په مدینه منوره کې په صحابه کرامو کې پیدا و، بیا وروسته په عثماني خلافت په انسانانو کې پیدا و. هغه احساسات د مسلمانانو د زړه څخه ووتله، ځکه نو د مسلمانانو ډیری اسلامي امپراتورۍ چې استنبول او ترکیه او په دې علاقو کې تاسو وګورئ، د سلهاو کلونو قدیمه مساجد او آثار موږ لرو. د دغه احساس چې کله دوی د لاسه ورکوي، هغه مسلمانانو چې د دوی په کلو او د دوی په مساجدو کې عیسایانو کلیساوي جوړې کړلې، د دوی په عبادت خانو کې مشرکین رالله، د خپل بت پرستۍ لپاره هر څه هلې ځلې وکړلې، بتان یې کښېښول، عبادت یې وکړي. ادي تاسو ورسئ زموږ په اسلامي تاریخ کې تاسو دا یو کتاب پښتو ترجمه سوی جهان دیده یا دنیا زما و مخته، دا دوه کتابونه چې زموږ استاد مفتي تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي دي، هغه په ډېر ځایونو دا سره نقل کړي دي چې د مسلمانانو مساجد و مسجدونه د عبادت ځایونه وه، نن هلته کلیساوې شته. هغه عبادتونه شروع دي چې الله رب العزت یې په ثانیه ثانیه ناراضه کېږي. دغه احساس مسلمانانو هر وخت چې د لاس ورکړی دی، داسې به دردونه او ظلمونه ګالو لکه اوس چې انسانان ګالي. سمرقند و بخارا، تاجکستان و ازبکستان، مسلمانانو چې کله دغه احساس د لاسه ورکوي، د روس د استعمار لاندې رالله، په کلونو کلونه یې د دین نوم نه اخیستی، مسجدونه یې د لاسه ورکړل، پر مدرسو یې ځانونه قربان نه کړل، پر خپلو علما یې خوا نه بدېدله، پروا نه کوي قرآن ته دینو ور واچي، پروا نه کوي زما عالم دینو وضو کړي، پروا نه کوي. په دغه پروا نه کولو کې کلونه کلونه راتېر کړله، د روس تر روسي استعمار لاندې رالل. تاسو اوس هلته ورسئ، بې له دې چې انسانان هلته تاجکستان او ازبکستان ته د زنا لپاره ولاړ سي، بل د اسلام یو اساس لا نشته. حال دا چې د هغه علاقې وې چې زموږ د احناف علما کرام په سلهاو جریبه بندیخانو کې بندیان سول، هلته د دغو بندیخانو څخه موږ ته د حنفي مذهب کتابونه لکه مبسوط دا راغلي دي، مګر دغو مسلمانانو د دغو علاقې باشندگانو دغه اسلامي احساس د لاسه ورکوي. کفارو چې هر څه پر وکړل ویې کړل. ورسئ تاسو تاریخ مطالعه کړئ، دا خو په پښتو لیکل سوی. اوس به دغه احساس د لاسه نه ورکوو، که زه یم که تاسو یاست، که زموږ پلرونه دي، که زموږ زامنان دي، که مقربان دي، احباب دي، ملګري دي، اشنایان دي، مخلصین دي، هر څوک دي، دغه احساس د الله په لحاظ باندې ډېرو زاریو درته وایو، دغه احساس د لاسه مه ورکوئ. ویښ دماغه ویښ زړه واوسېږئ، تر څو پر تاسو باندې د هیڅ کافر هیڅ خبره تاثیر ونه کړي. د قرآن ټولې خبرې ستاسو په زړونو کې نیک تاثیر راولي، او د کفري خبرو څخه ستاسو زړونه متاثره نسي، په رعب کې په دبدبه کې را نسي. احساس بلرو، او داسې احساس تر څو زموږ په دغه احساس باندې 100 کاله وروسته چې انسانان الله رب العزت ژوندي کوي، چې په تقدیر کې څنګه فیصلې دي، دا زموږ احساس پر هغو باندې تاثیر وکړي. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور قلبه یا بنور ایمانه. د مؤمن د زیرکتا څخه تاسو وبېرېږئ، ځکه چې هغه په قلبي یا په د زړه په نور ګوري. د دې دا معنا ده چې مؤمن باید ډېر هوښیار وي، ډېر با احساسه وي، هر څوک یې پرده ونه خوري. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن یې فلا غفلت وکړي بیا نو نه کوي، د یوه غاره یو واره وچیچل سو بیا نو نه چیچل کېږي، یو غار ته یې پلا لاس ورلی مار لړم وچیچي، دوهم وار نو بیا عقلي نه کوي. مؤمن مسلمان بیا په دغه غفلت کې ځان نه راګرفتاره کوي. که زموږ څخه زما ورونو غلطۍ سوي دي، بیا خصوصا په ځانګړي ډول د اسلام په خدمت کې، د دین او د قرآن په خدمت کې، او د خپلو علماء کرامو د اسلافو د تیرو علماء کرامو د یو شرعي او د عزت ساتلو په خدمت کې یا په بخش کې که زموږ څخه کمزوري سوي دي، الله څخه معافي وغواړو چې دا کار زموږ څخه سوی دي، کمزوري سوې ده، نو الهي موږ تا څخه بخښه غواړو، ته موږ ته معافي وکړې. نور به دا احساس د ځان سره لرو، او دا به تاسو زموږ سره وعده کوئ چې دا احساس په ځان کې پیدا کول غواړو. داسې کمزوري احساس نه،
چې سبا هلته پر درې ګزي باندې د یو چا سره کښېنستلاست، دوې خبرې درته وکړلې بالانو، نه تا کړي نه ما کړي، دا یو ساعت خبرې بس هېرې سي، بیا شک و شبهه درته پیدا وي. یا تاسو مکمل داسې مضبوط الایمان واوسېږئ، فولادي ایمان د الماسو ایمان د ځان سره ولرئ چې د هیڅ چا خبره پر تا باندې تاثیر ونه کړي، که څه هم هغه په یوه ګړي باندې و تا ته د پیسو یا د نورو اجناسو په دنیا کې د ښه ژوند ډېر ښه امیدونه بلکې یقینونه درکړي چې زما په دا خبره که په تا کې تاثیر رالی، ستا سره زما دغه وعده ده، بلکې د تاثیر کولو تر مخه مې دا وعده ده، واخه دا څه چې غواړې. په داسې خبرو باید زموږ دغه الماسي یا د فولادو ایمان د لاسه ورنه داسې ایمان کې کمزوري را نسي. موږ داسې ایمان لرو، دا زموږ ایمان داسې مضبوط دی لکه تاسو چې د سړک ته ګورئ د دې ډمبر د اسد و سرطان په میاشت کې په هغه توند او تیز لمر باندې نه ویلېږي، د بار څخه دروند ټیلر پر دې ځای باندې تېر که پر دې سړک باندې داسې مضبوطه وي، په هغه کې یو جر یا چرۍ لا نه پیدا کېږي. زموږ ایمانونه باید داسې ټینګ وي، داسې ټینګ وي. د پیسو تمه زما پر ایمان او ستاسو پر ایمان تاثیر ونه کړي، د جایدادو د شهرتو د عزت تمه پر دې باندې تاثیر ونه کړي، زموږ په خبرو کې کوږوالی را نسي. دا هغه خبرې دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل 3 کلنه زندگی یا ژوند پر دغه خبرې باندې قربان کړي چې صحابه کرامو کې دغه احساس را چې پر تاسو باندې د کسرا او قیصر خبرې تاثیر ونه کړي. که تاسو د روم امپراتوري ته ورسئ، د رومانو بادشاهۍ ته ورسئ، د روم د بادشاه خبرې پر تاسو تاثیر ونه کړي. که د فارسو د ایران علاقې ته ولاړ سئ، د هغو بادشاهان خبرې دربار، سره زر، سپین زر، جواهر، یاقوت، لالو مرجان دا ستاسو پر ایمان تاثیر ونه کړي، بلکې تاسو داسې ایمان جوړ کړئ چې الله رب العزت به ستاسو د ایمان په خاطر و تاسو ته بادشاهان راولي، وزیران راولي. نن یو کتاب مو وایه په درس کې، هغې کې دا خبر راغلی وه، یو څوک وایي زه یو چا په 300 رانیولم، ری وم په 300 درهمه یې رانیولمه، وای کله چې ما علم شروع کړي نو بیا مې ورته وویل خپل بادار ته چې زه بأي حرفة احترف، کم کسب وکړم. نو بیا ما وای د علم کسب شروع کړي، وای د علم د شروع کېدو سره سم کال لا نه پوره سوی چې د ښار وزیر ما ته رالی، ما اجازه د ملاقات نه ورکوله. داسې ایمانونه موږ غواړو، داسې علم غواړو، داسې نه چې علما د بادشاهانو و دربار ته پراته او د خانانو د سرمایهدارانو دربار ته پراته، سرمایهدارو خان چې څه ویل بس ښه راغلاست، تا خو حاجي صاحب پرون ښه خبره کول، ته کله په خبرې کې خطا وتلې. خانانو سرمایهداره باید د علماو دربار ته راسي. بئس العالم على باب الغني ونعم الغني على باب العالم. دا عالم بد دی چې د خان پر دروازه باندې ولیدل سي، په دې تمه روان دی چې دی خو ماته یو څه راکوي. یو خو هغه ځایونه چې زما ورونه چې هلته اسلامي دعوتونه وي، داسې نه چې سبا بیا تاسو علما ووینئ یو وعدې نو تاسو ګوره ده، یا داسې نه، خپل ځایونه صرف په بله تمه د دنیا په تمه روان دي. او دا بیا ډېر ښه کار دی چې کله خان او غني د عالم و دروازې ته راسي، ډېر ښه خوند کوي. زموږ هدف الله شاهد دی دا دی چې په خپلو انسانانو کې دغه احساس پیدا کول وغواړو، او الله رب العزت دا احساس تر یوه اندازې پورې زموږ په ټولنه زموږ په ځوانانو کې پیدا کړی دي. خو موږ باید دغسې ځوانان موږ په کراچي کې چې کله تعلیمي دوره وه، په دا ځینو ځایو کې موږ د ځوانان ولیدله، خصوصا هلته چې به کله تبلیغي اجتماعي کېدلې، بیا به نو هغه کسان چې کاټن کالي به یې اغوستې وه او ښه فوقالعاده کاټن به و، بیا به نو په دې خدمت کې کالو ته نه کتله، ځوانۍ ته یې نه کتله، دغسې به پر دا وریښتانو، پیکانو، پر دغه مخو، پر دغه لباس باندې دوړې پرتې وې، هېڅ یې د دې پروا نه کول. زموږ د خپلو ځوانانو د ټولنې او معاشرې څخه دغه توقع ده چې په اسلامي خدمتو کې د لباسو، د ځان او د ښه ځوانۍ د هېڅ خیال ونه ساتي. دغسې یو احساس الله رب العزت په کندهاري ټولنه کې پیدا کړی دی. الله دې نور زیات. داسې دعاوې په اخلاص سره کوئ. تاسو که د خپلو قرضو لپاره زما ورونو 2 رکعاته صلات حاجت کوئ، 2 رکعاته لمونځ کوئ، د خپل حاجت لپاره، د خپل مل مشکل لپاره 2 رکعاته لمونځ کوئ، کله کله د دې لپاره هم 2 رکعاته لمونځ کوئ چې الهي دغه احساس په ما کې پیدا کړي، دا فکر په ما کې پیدا کړي، دا سوچ په ما کې پیدا کړي، دا یو ملکه په ما کې راژوندی کړي، دا یو مړ ضمیر په ما کې راویښ کړي. الهي ستا له طرفه عطا وه، ما په خپلو اعمالو باندې دا عطا هیره کړله، ما په خپل لاس باندې دا ضمیر مړ کړي. الهي دغسې ویښ ضمیر چې ما پخوا درلودی زموږ په نیکهګانو او مندو خوندو، زموږ په علماوو کې الهي د هغه ضمیر دغه احساس خاص تا څخه کوم. الهي هغه احساس، په هغه احساس باندې صحابه کرامو بسته امپراتوري جوړه کړله، بسته ملکونه فتح شوله، په هغه احساس باندې علماو بادشاهۍ کولې. هغه احساس الهي زه ستا څخه غواړمه، په عاجزي یې در څخه غواړمه،
الهي ستا څخه غواړم بل څوک د دغه احساس د ورکړې لپاره زه څوک نسته نیوینم ستا دربار ته راغلی دا دعا زه تا ته کوم په ډېر اخلاص تاسو وګورئ دغسې په ژړا او بغارو په ډېره عاجزي باندې دعا وکړئ چې الله یې درکوي او که دغسې ایمان او دغسې علم دغسې ځیرکتیا او دغسې تقوا او هوښیاري دا زموږ په خټن اخښل سوې ده د نبي د زمانې څخه را شروع په هر مؤمن نارینه او ښځینه کې دغسې احساس باید وای داسې مړ احساس په کار نه دی بس لکه د زموږ د خلکو په چا کار مه لره وخوره وچشه سر وځړوه بس عجبه ښه سړی دی پټو یې په سر اچولی دی هیڅ چا کار نه لري یا دا نه دی ښه سړی ښه سړی هغه وولئ زما ورونو چې د انسانانو بد یې ورسم کړله او سمو ته یې لا زیات شوق ورکوي دغه ښه سړی دی په چا کار مه لره بس دغه په دې شي باندې موږ ډېر غولېدلي یو عجب ښه سړی دی خصوصا دا ځینې مقتدیان د ډېرو امامانو صفت به دې کوي بیخي چې راغلی دی چاته هېڅ خبره نه ده کړې یا چې راغلی دی چاته یې هره خبره باید کړې وای پر هر شي باید دا مقتدیان موږ راوګرځوو پر هر شي چې زه یې راونه ګرځومه څوک یې راګرځي د کور د بېادبي ډېره معاف د خپلې کوروالا سره د کورداري اصول که موږ در ونه ښیو څوک یې در ښیي تاسو راته ووایاست که د خپلې کوروالا سره د ژوند او د زندګۍ کولو طریقه موږ در ونه ښیو څوک یې در ښیي په کوم کتاب کې تاسو زده کولی شئ نن مازګر لمونځ کوئ که مې د ماښام لمونځ کوئ نو یو څوک ټلیفون راکوي د خپل خاوند د دې څخه ډېر په عذاب وي دا ټلیفون کوي او ډېر داسې بل لکم حالت یې دی هغه حالت د بیانول نه دی که بیان هم سي د ژړا هم د یقیني داسې حالت اوس نو دغسې خاوندان هم چې پر مخ باندې بریتونه لري دغسې بې احساسه سوله پر ځای د غیرت تر ټولو سخت بې غیرته پر ځای د بې غیرتۍ بیا تر ټولو سخت غیرتمن بې غیرتي وس نه برسېږي غیرت ته خو بلکل دی ورملی نه سي ورتللی نه سي دغسې کسان چې په چا باندې کار نه لري د هغو څخه ټولنه خرابه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټولنې کار درلودی حضرت عمر رضی الله عنه په ټولنې کار درلودی چې کله به باطل کار ولیدی نو د نبي څخه به اجازه غوښتله په څو مجلسو کې حضرت عمر رضی الله عنه نه دي فرمایلی چې ما ته اجازه نه ده چې سر ورپرېږدم خو په دې سړي کار درلودی ولې دا کار کوي ولې دا خبره کوي نو په موږ کې د الله رب العزت زما ورونو احساس را پیدا کړي دا دعاوې کوئ دوه رکعاته نفل کوئ موږ هم دا دعاوې کوئ موږ هم کمزوري یو داسې نه چې موږ تر تاسو بالا یو تاسو تر موږ ډېر ښه یاست ښه په دې یاست یو خو د خپل لاس کسب کوئ په دې ښه یاست ځکه چې موږ همیشه د نورو انسانانو لاس ته تمه ده دا د خپل لاس کسب دا ډېر بهترین کار دی ډېر به موږ ته خپلو استادانو په واسطو کې ویل دي چې تاسو د خپل لاس کسب شروع کړئ که ویاستې دومره قدر چې تاسو د دین څخه به ونوځئ تاسو در موږ ډېر ښه یاست زه شخصا زما شخصي نظر دا دی چې هغه څوک چې د خپل لاس کسب کوي در ځان یې ښه بولم ولې دې ته تمه کول او بل ته تمه کول دا سخته بېغیرتي ده خو الله رب العزت د دغه شي څخه موږ خلاص کړي الله دې نور هم خلاص کړي د هیڅ چا نه مو دنیا په کار ده نه مو ښه دولت په کار دی نه مو کوټې و تعمیر په کار دی الله دې د دوی مبارک کړي زموږ د دې سره سروکار نشته ولې موږ ته اسلاف دا درس راکوي چې ستاسو ګزاره کېدل ورضه بما قسم الله لك اصلاحي بیان کې دا خبره وسوه چې الله څه درکړل په هغه باندې راضي سه نو کوشش به زما ورونو دا کوو چې په موږ کې دغه احساس ژوندی سي او دا فکر پیدا سي د دغه احساس په تمه باندې یو بس همیشه تکلیفونه د چا خشکي د چا ښکنځل د چا هر څه بېعزتۍ موږ د دغه مقصد دپاره ګالو الله دې ما ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او تاسو ته هم زه ډېر محتاج یم صرف دعا یو ما ته دی وشي کوئ د ښې کوټۍ و د ښه دنیا و د ښه پیسو و د ښه صرف ما د الله سره واده دا کړې ده چې زما ځان او اولادونه د دین په خدمت کې همیشه وقف دي د دین په خدمت کې بس دا بیا زموږ سره الله وختي لا وعده کړې ده چې ستاسو د رزق وعده ما پر ذمه باندې اخیستې ما بیا د الله سره دا وعده کړې ده زما د وس مطابق چې زما ځان او زما اولادونه ستا په دین کې وقف ما ته د هیڅ طالب خدمت د هیڅ عالم خدمت د هیڅ یو عمیق خدمت ما ته مشکل نه دی الله دا توفیق را کړی دی الله د دې تمو د دې حرصو څخه بس بیخي ښه ساتلی یو دا زموږ د استادانو د دعاو برکت دی د دین سره د تعلق برکت دی او کله کله که انسان دغه فکر پیدا سي چې موږ د چا څخه تمه لرو هغه فکر یې بې ځایه دی تاسو د یوه څخه لا زموږ یوه تمه نه ده ستاسو دنیا یې ستاسو مبارک ستاسو کورونه یې ستاسو مبارک ستاسو تجارت و بزنس یې ستاسو مبارک ستاسو سره صرف زما تعلق پر دې بنیاد دی چې تاسو قرآن ته راځئ اورئ بس زه بیا قرآن درته وایم نور د تمې او د حرص تعلق موږ نه سره لرو تاسو بیا موږ امتحان کوي دا مو د خولې خبرې نه د زړه د امتحان کې به م انشاءالله تعالی دا ځینو ملګرو امتحان کړي یو زه به پوهېږم ما ته را معلوم سوي دي
چې اولې اشنایي پیدا سوې ده، امتحان یې راڅخه اخیستی دی، خو رب العالمین ورته کامیابه کړي د الله په توفیق. الله دې بیا هم کامیابه کړي. خو دا چې یې پلا څوک وتلل سي نو ورګړی تلل پکار نه وي چې و دغه دی دغه دی. خو ستاسو څخه مو عرض زما ورونو دا ده چې تاسو خپل هر څه پر دین باندې قربان کړئ. ګرد شان نه، یو جزئی شی په سلو کې 2.5% د زکات ته مکلف یې، پس لک لارې لک افغانۍ کې 2.5 زره، همداسې په یو ساعت کې 2.5 ثانیې دین ته ورکوه. یو لک لاره دې ګټه وکړله 2.5 زره ده، یو ځای ته ورکوه. یو څه وخت یې درلودی، یو 2.5 دقیقې وخت دا ځای ته ورکوه، تر څو زموږ او ستاسو دا ځایونه ښایسته سي. ما درته ویل یو وخت موږ تللي وو د ایران ته هغه ځای سفر، هلته موږ ځینې ځوانان ولیدله داسې یو انقلابي ځوانان په داسې تمه هلته د شیګانو سره مقابلې هم وې، سني وه دا کسان وه، داسې ټینګ وه ورته، دغسې ټینګ وه دا مقابلې ته، داسې خوند یې کوي سړي ویل ورځې او شپې مو سره تېرې کړې وې. نو نه دا زموږ ساړه ځوانان بس چې هغه لږ جذبه چې در پکښې پیدا سوې چې ورسره کښېنې بس نو ناکه د بسته اردو او د لښکر زړه وراچي چې ورسره کښېنې د داسې ځوانانو د داسې خلکو سره قطعا مه کښېنئ چې هغه دلاوري نه در کوي، بزدله کوي دي، بې غیرته کوي دي. د داسې کسانو سره کښېنئ چې غیرت در کوي، دلاوري در کوي، جرأت در کوي، تر څو نور دې پر دین باندې راولي، نور دې پر اسلامي خدمت باندې راولي. الله دې دا زموږ خبرې په خپل عالي دربار کې راڅخه قبول کړي. آخر دعوانا الحمد لله لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الهي دا خبرې چې وسولې ستا د رضا لپاره وسولې، حاضرینو کسانو واورېدلې، وما او حاضرینو کسانو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الهي دا خبرې صرف پر ژبه باندې مه جاري کوې، الهي دا عمل کولو جامه تور واغوندې. الهي زموږ په زړه کې احساس را ژوندی کړې، هغه اسلامي غیرت، دیني غیرت را ژوندی کړې، اسلامي و ایماني وجدان را ژوندی کړې. الهي زموږ ځوانانو، سپین ږیرو، نارینهو، ښځینهو ته، کشرې او مشرې طبقې ته د دې توفیق ور نصیب کړې چې خپل هر څه ستا پر دین باندې قربان کړي، ستا پر نامه، ستا پر ذات باندې قربان کړي. الهي دا انقلاب راغلی دی، خو د دې پوره او مکمل ډول او صورت په موږ په حیات، زموږ په ژوند کې، زموږ په سترګو را باندې ووینې. الهي په دغه اسلامي انقلاباتو کې زموږ د اشنایانو، زموږ د ملګرو، احبابو، دوستانو چې څومره قربانۍ دي مالی او ځاني په خپل دربار کې ځینې قبولې کړې. الهي آینده موږ ته هم د خپل مال او د خپل ځان څخه چې څومره توفیق تا په تقدیر کې لیکلی و تر هغه زیات توفیق را نصیب کړې. الهي زموږ په کندهاري ټولنه کې د کندهار په ولایت کې مدارس دي او اسلامي رادیو ده او د کشنیانو او د لویانو تربیتګاوې دي، اسلامي مراکز دي. الهي دا د کفارو د ظلمو څخه وساتې، زموږ عوام خلک د کفارو د ظلمو څخه وساتې، زموږ د علماو، د حافظانو، د قاریانو، د طالبانو، د ټولو عامو مسلمانانو، نارینهو، ښځینهو، ځوانانو او سپین ږیرو، د سپین سرو او ځوانانو د ټولو حفاظت د ظالمانو څخه وکړې. الهي حفاظت ته کوې، د حفاظت اسباب، د نجات اسباب ستا سره دي، فقط زموږ دعا ده. الهي دا دعا د ژبې نه ده، داغه دعا د زړه ده، خو ژبه باندې مازی د زړه د ارادې تعبیر دی. الهي دا دعا په خپل دربار کې راڅخه قبولې کړې. الهي هغه کسان چې زموږ سره همیشه په دې ځای کې په خوله، په ژبه، په لاس، په پښه او په مال، په ځان باندې لږ یا ډېر د شپې یا د ورځې، سهار او ماښام زموږ په وینا یا بېله وینا په څه حصه اخیستې ده، کومکونه یې کړي دي، هر رقم کومک تا ته معلوم دي. الهي که د دوی نیتونه خراب وه، د دوی نیتونه ستا د رضا لپاره کړې. الهي که زموږ نیتونه خراب وه، زموږ نیتونه ستا د رضا لپاره کړې. الهي آینده هم موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړې. الهي دا زموږ مرکز ته د ملګرو څخه مو خواست دي چې دا دعا خصوصي کوي او صلات حاجت کوي، نفل کوي، چې دا زموږ مرکز الله رب العزت غټ کړي، د مسلمانانو د خدمت لپاره الله رب العزت توسعه پکښې راولي. الهي خزانې ستا سره دي، د جایدادونو د ملکیتو زموږ سره خزانې نشته. الهي د خپلو غیبو خزانو څخه موږ ته داسې پراخ او پیمانه ځای راکړې چې د امت مسلمه مشکلات حل سي. الهي زموږ دغه پروګرام چې د دې د حفظ او د ناظرې د شعبې دی، استادان دي او د طالبانو دی او دغه علما چې متخصصین دي، 60 کسه علما دي، د فتوا کورس زده کوي، دا په خپل دربار کې راڅخه قبول کړي، په خپل دربار کې راڅخه قبول کړي. الهي دغه ناحیسي خلک د دغه ناحیې اوسېدونکو ته توفیق ور نصیب کړي چې دوی په خپل مټ باندې، په خپل هغه اسلامي احساس باندې په داسې مرکزو کې توسعه راولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى